راځي شولاس پکار ودان و افغانستان د ګل غوندې بخکلی جوړو افغانستان د میدان وردګ ولایت اړوند چک برېښنا فابریکې د بیا رغونې پاتې چارې د افغانستان برېښنا شرکت رهبرۍ د اوبو و انرژۍ محترم وزیر او د یاد ولایت والي صاحب په حضور کې پرانیستل شوې. د افغانستان برېښنا شرکت عملیاتي رئیس مولوي عبدالرحمن رحماني د دې پروژې چارو پیل مراسمو کې وویل واستعمره مطلب تاسې به دلته آبادۍ کوئ، تاسې به دلته خلکو ته سهولتونه ایجادوي، د ژوند تیرولو او د ښه صحتمند او د ښه پرمختګ دپاره به لارې هواروي. د دغه پروژې ظرفیت 3.9 میګاواټه دی چې 4000 کورنۍ ته به برېښنا ورکړي. د میدان وردګ چک برېښنا فابریکې د پاتې چارو د رغولو ټوټال لګښت 503 میلیونه افغانۍ دی چې له دې جملې په روان کال کې د افغانستان برېښنا شرکت په غوښتنه د مالیې وزارت له لوري د دې پروژې لپاره د همدې کال تر پایه 150 میلیونه افغانۍ بودیجه ځانګړې شوې. د راتلونکي کال لپاره پاتې بودیجه هم ورته منظور کړل سي. دغه پروژه به د 18 میاشتو په اوږدو کې بشپړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. د برېښنا شرکت د پروګرامونو رئیس عبدالقهار عابد داسې وایي د لومړي قدم کې 150 میلیونه د دې کال لپاره بودیجه منظور شوې ده او پاتې 350 میلیونه به ان شاء الله راتلونکي کال کې موږ ته مالیې وزارت راکوي او دا پروژه به ان شاء الله ټوله په 18 میاشتو کې به تکمیلېږي. د دې پروژې په تکمیلېدو باندې به موږ ان شاء الله په دې باندې وتوانیږو چې کومه سروې شوې ده ټولنیزه 4000 کورنۍ دي، هغې ته به برخه ورکول کېږي چې د هغې توزیع شبکې ډېر کارونه شوي، تقریبا د پایو نصبول شوی ډېر کم پاتې دي او د لین غځېدل دونه مشکل نه دي، نو هغه کارونه به ټول تکمیل شي، نو 4000 کورنۍ ته به موږ ان شاء الله دې برخه ورکوو. د میدان وردګو والي قاری بختیال صاحب په خپلو خبرو کې وویل د دغه برېښنا د دغه پروژې دغه خبره د تاسې د ولسونو غږ مو تر ټولو مشرانو رسولی چې دلته موجود دي. وزیر صاحب ته مو دا خبره کړې، بغیر صرف مو وینا ورته کړې، هغه د موږ نه زیات مشفق په دې کې د برېښنا عمومي ریاست سره مو دا خبره کړې، هغه له موږ نه ډېر په دې کې مهربانه او د غوښتل د امید چې څنګه موږ وکولی شو چې دغه ولس او دغه یعنی د دغه پروژې او د دغه نعمت څخه برخمن شي. د ولس په استازولۍ شیخ صاحب مولوي احمد شاه حقانی بیا داسې وایي میدان وردګ ولایت په عموم کې او خاص کر د چک ولسوالي یعنی دلته چې کوم خدمات وړاندې شوي دي او کوم خدمتونه کیږي او کوم د خلکو عرض یعنی عرض هغه ټول په ښه انداز کې یعنی ته هغو یعنی پیشبینۍ نه اضافه ته هغو عرض نه اضافه کارونه ورسره شوي دي. د قراردادی شرکت رئیس حمید الله حبیبی وویل در این مدتی که کار پروژه و ساحه جریان داشته همه بزرگان ولسوالی چک همیشه با تیم کاری شرکت همکار بوده و از همه ایشان تشکر می‌نماییم. زموږ سره و صرف امکانات اسلامی امارت سره دي عواید دي، کاغه په برېښنا کې دي، کاغه په معادنو کې دي، کاغه په ترانسپورت کې دي، کاغه په ښاروالي کې دي، کاغه په بل اداره کې ده، دغه سره منسجم کړي دي. لدینه هم د خپل مامورینو معاشات ورکوو او هم دغه پروژې چې اوس کار شروع ده، نن په دغه پروژه باندې کار شروع ده، د سالنګونو لاره باندې کار شروع ده، په بندو باندې کار شروع ده، په چیک ډیمو باندې کار شروع ده، ښاروالۍ ته هدایت شوی د ښاریاتو کې ویالې پخېږي او سړکونه پخېږي. دغه هغه کم امکانات چې اسلامي امارت چې د ملت سره وعده کړې وه چې زه به تاسو ته دغه د معیشت اسباب برابروم، الحمدلله په دې کې اسلامي امارت شپه او ورځ مسؤلین کوشش کوي. د دغه پروژې په بشپړېدو سره به 4000 نویو پیرودونکو ته د برېښنا انرژي برابرولو او اقتصادي پرمختګ ترڅنګ د افغانستان برېښنا شرکت ته هم په کال کې نږدې 100 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه شي. افغانستان د ګل غوندې بخکلی جوړو افغانستان د ګل غوندې